سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې یو سیمه ییز پولیس له خپل یو زوی سره یو ځای ووژل شو. د هرات د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي دغه پولیس چې جمعه ګل نومېده تېر مازدیګر هغه مهال چې خپله کورنۍ د یادې ولسوالۍ له کلینیکه کور ته لیږدوله د لارې په اوږدو کې په سفرس دښتې کې د دولت د وسوال مخالفین لوري په ډزو سره ووژل شو. ولسمشر غني تېر ماښام په شهید محمد داود خان روغتون کې په ګردیز ښار کې په خواجه حسن جامع جومات د ترهګریز برید د ټپیانو پوښتنه وکړه. ښاغلي غني موظفو ډاکټرانو ته لارښوونه وکړه چې د ټپیانو د جدي څارنې او درملنې په برخه کې خپلې هڅې ونه سپموي. د ننګرهار یو شمېر فعالین وایي په دغه ولایت کې د پولیسو کمښت او سلیقوي ګمارنې د ننګرهار د امنیت پر وړاندې یو له لویو ننګونو شمېرل کیږي. دوی تېره ورځ په جلال آباد ښار کې په یوې راټولېدنه کې زیاته کړه چې په دغه ولایت کې یو شمېر مشخصې کړۍ دي چې د ولایت د امنیت ټینګښت پر وړاندې خنډونه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ننګرهار امنیتي چارې د پولیسو تر څنګ د ملي اردو سرتیرو ته سپارل شوی دی. موږ ځوانان راټول شوي وو چې تر څو د خپلو امنیتي ارګانونو نه حمایت وکړو او دویمه غوښتنه د مرکزي حکومت نه دا ده چې باید ننګرهار ته تشکیل زیات کړي، پولیس زیات کړي، اردو زیاته کړي تر څو دا سرحدي ولایت دی او د خلکو مشکلات حل کړي. ننګرهار کې معلوم خلک دي چې امنیت یې خرابه کړی دی، نه دا د سرباز کار دی، نه دا د قومندان کار دی، نه د بل معلوم خلک دي او تر څو چې موږ ولس راجګ نشو د دوی په وړاندې ونه درېږو، زه وایم دا ما شخصي نظر دی چې دې نه نور هم ذلیل وښیو. ولسمشر غني تېر ماښام په کابل کې د آلمان له سفیر والټر هاسمن سره د مخکې کتنه وکړه. ښاغلي غني په دې کتنه کې د افغانستان او آلمان ترمنځ د ښو او دوستانه اړیکو د ټینګولو او پراخولو، د دوه اړخیزو باور او همکاریو د لا زیاتولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پراختیا په برخو کې د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو په درناوي نوموړي ته د غازي میر مسجدي خان دولتي مډال ورکړ. ولسمشر همداراز په افغانستان کې د ښاغلي هاسمن د ماموریت پر مهال د نوموړي د کړنو په ځانګړي ډول د مسلکي تعلیماتو په برخه کې د همکارۍ له امله د قدردانۍ ترڅنګ هغه ته په راتلونکو دندو کې د لا زیاتې بریا هیله وکړه. او څه باندې 80 کیلوګرامه نشه یي توکي په ننګرهار کې کشف او ترلاسه شول. دغه مواد چې په 3 موټرو کې ځای پر ځای شوي وو تېره ورځ د کوز کونړ، بهسودو او دور بابا ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي د دغو توکو د لیږد په تور 4 کسان هم نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.